د افغانستان یوازینی مشکل دغه دی چې ایراني محصولات چې کوم دلې راځي د افغاني محصولاتو نوم ورخرابوي. په دې خاطر ځکه د خارج څخه شی راځي او هر رقم کیفیت چې ولري د افغاني کیفیت ته نه رسېږي. بیا چې د افغانستان کیفیت هر څومره لوړ وي هغه ته موږ په سمه نظر نشو کتلی. او بل چې درته ووایم دا یو ښه شامپو لرو د زینک په نامه چې موږ دلته ورته وایو چې زینک لرو یا بل شی لرو هغه پر موږ حتی رشخند هم وایي چې دا تاسې زینک تولیدوئ او هغه هم کافي خو لیکن دا کافي نه ده. دا موږ خپله په خپل سټنډرډ جوړه کړې ده او زینک داسې یو نوم دی چې هغه سټنډرډ نوم دی د شوري نوم په معنا دی. او دغه رقم راځو کندهاري صابون دی چې په افغانستان کې اوله درجه دی او الویرا دی چې اوس په بسته افغانستان کې د چا سره نشته او نوی موږ جوړ کړي. دغه رقم معجون په نامه اصلي نوم یې سټرانګ فوډ په نامه دی چې د وچو میوو ترکیب دی د مغز لپاره د اعصابو لپاره او د بدن د درد لپاره ګټه رسوي. اگرچه مشکلات زیاد وجود دارن مخصوصا که پیش از اینکه نمایشگاه برگزار شد تبلیغات زیاد بکنن. این روز سوم نمایشگاه هستند، مردم زیاد اشتراک کردن اما اونقدر فروشات نبودن برای که امی محصولات وطنی را یک ذره برای کسایی که پروسس میکنه گران تمام میشه و مجبور هستن به ما اندازه‌ای که بفروشن که اما موادشان تمام شده سرشان، ولی مردم این توان خریدشان را ندارن. دولت باید با متشبثین همکاری کنه، کمک بکنن تا اینا که بتونن به قیمت ارزانتر در بازار عرضه کنن محصول خودشان. نوم نظر محمد شکران دی د کندهار ولایت د تازه میوې د تجارانو د جملې څخه یم و دا ښه نمایشګاه ده، نړیوال ده، هم داخلي ده هم نړیوال ده. خوښ موږ په دې یو چې د نړیوالو ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ د حکومت څخه ډېره منندوی یو چې دغسې نندارتونونه نور هم جوړ کړي. پاکستان د 3 لکه ټکه سو پر یوه ټیلر باندې. اوس کال د انګورو د شروع څخه د شپږمې میاشت 2024 کال څخه شپږمې میاشت 18 لکه کالدارې دي. نو دا بیخي ډېر دی، دا میوه یې نشي برداشتولی. دا یوه چبۍ دغه چبۍ 10 کیلو ده، پر دې باندې 1000 کالدارې ټیکس راځي. نو د دې قیمت خو دومره نه دی، نه دومره ټیکس برداشتېږي. نو خپل حکومت څخه مو غوښتنه دا ده بیا هم کور ودان چې دا بلنه موږ ټول داخلي شرکتو ته ورکړې ده، هغه که زراعت دي که صنعت دي دا دې ګرده راغلي دي. او دا موږ ته په دې فایده کوي چې بالخصوص دا نړیوال کې په دا ګروپونو کې شیر کې ژورنالیستان هغه دي ستاسې هم کور ودان در یو ځایه ورسوي. نړیوال بیا هم وګوري چې چا څوک راتلی سي هغه به راسي، آینده کې موږ ته ډېره ګټه کوي. حاجی غلام علی شیرزاد هستم، رئیس شرکت شیرزاد میهن. تولیدات ما قالین است، قالین دستباف. قالین 3 روزی که نمایشگاه تیر شده، نمایشگاه خوب است. امی از دولت، از امارات اسلامی خواهش ما می است که همچنین نمایشگاه را برگزار کنه تا محصولات خود ما به معرفی به هموطنان خود و جهانیان دیگر برسانیم. اسم ما محبوب است، تخلصم کوهستانی. یک تن از خانمای تجارت پیشه هستیم که ما کار ما را آغاز کردیم. صنایع دستی است از ما و همچنان ترشی و چتنی و چیزا تولید میکنیم. ما در خانه کار میکنیم و در این مدت 3 روز که برگزار شده امین نمایشگاه خوب است. ما از این استقبال میکنیم
و خواهان از این هستیم که همچون نمایشگاه ها دوامدار دایر شود و خانم‌ها در اینجا اجناسی که جور میکنن خودشان به فروش برسه و ما صنایع دستی وطن خود باید که و تولیدات وطن تقویت کنیم و از مردم هم خواهش ما این است که خریداری کنن، ما را حمایت کنن تا ما بتوانیم بیشتر رشد کنیم و در بازارهای جهانی را پیدا کنیم و تولیدات ما زیادتر شود.